की शामिल फुल टीम होती ईगल ओनर उमर फारूक खान मशरेल दे काबिल फुल टीम होती ईगल होती ईगल्स होती ईगल्स होती ईगल्स होती ईगल्स जोड़ा द फुटबॉल दा तारीख लो या नंदारा दा मर्दान बगैर ती खौरा ची जोड़ा दा मेला दा मुंटोल ये कुर्बानी वर्तलू या मूसिना दा मुंटोल ये कुर्बानी वर्तलू या मूसिना दा गठी बादा होती ज़ल्मी दा नवे टाइटल फुल टीम होती ईगल गठी बादा होती ज़ल्मी दा नवे टाइटल फुल टीम होती ईगल होती ईगल्स होती ईगल्स होती ईगल्स होती ईगल्स दबास पशांति अलुजु परवाज मुदे फबरा दमीना जोरा वरा खल्क मीना जोरा वरा दबास पशांति अलुजु परवाज मुदे रमाज ग्राउंड कतुनको तاسو وینئ مونږ خواجه محمد خان اور په توضیح خان دی باغ کې مونږ موجود یو آنر عمر فاروق خان دی کوم چې د هوتی ایګلز د پریمیر لیګ فوټبال ټورنمنت کې کوم مشري کوي د هغوی په باغ کې نن چې کوم دی د هغې فضای کې کټس رونمایي وشوه باقاعده کټونه ورکړي شو پلیرانو ته چې په دې کې غړي مشرانو چې کوم دی زموږ د مردان چې کوم معززینو هغې پکې شرکت وکړو ما سره دلته کې چې کوم دی نو هم د هغې معززینو نه یو معزز مشر ولاړ دی هغې نو په دې حوالې سره مونږ یو څو تفوسونه کړو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه جی خیر دی جی بالکل ستا دعاګانې دا راته ووایه د هوتی ایګلز ډېر زبردست د کټ ډسټریبیوشن وشو څه وایې دې حوالې سره هوتی خو داسې په نورو ګیمونو کې ښه مخکې دی د فوټبال حوالې سره تاسو څه وایئ چې زمونږ دا ټورنمنټ دا راتلونکي پریمیر لیګ دا به د هوتی وګټي ډیره مهرباني جی تاسو دلته کې نن رالی نو جی خبره داسې ده چې زمونږ د پاکستان کې چې څه حالات روان دي او تاسو میډیا کولاوه کې او په میډیا باندې تاسو دا خبرې اورئ نو هر طرف نه سړی داسې باک ډاون کیږي مطلب هغه نیوزونه داسې دي څه د اکانومي مسله ده څه د ټیرریزم مسله ده نو انسان چې کمی داسې مونږ ځان له زمونږ دا کوشش چې د مردان د خلک چې کم دي دی لوکوټي غونته کې راپاسي او د دې نه د دې د ذهن نه خواشي او څه په هیلدي اکټیویټي کې دغه شي نو د دې نه مخکې د هوتی ټیمو زمونږ په 2019 کې په فبروري کې نو زمونږ میچ شوی او ماشاءالله ډېر بھرپور قسم کې زمونږ دغه شوی وه او زمونږ اوس هم دا دغه دی چې داسې سچ اکټیویټیز چې دا داسې راځي او دا خلک پکې مشغولیږي نو دا یو هیلدي اکټیویټي ده او پکار دی چې په دې کې دا هر کال کیږي کرکټ هم پکې کیږي او فوټبال هم پکې کیږي او د اسې ګرځېدو نه او د په لارو کوڅو کې او دا کې نو د هغې نه ښه شی دا نه دی چې دا شی خلک کوي جی دا راته ووایه دا کوم کټ ډسټریبیوشن چې وشو ستاسو د نن نو یقینا چې ستاسو د پلیران ما ولیدل چې ډېر ایکټیو دي او تیار دي پریمیر لیګ دپاره را روان چې په 23 اکتوبر کوم پریمیر لیګ کیږي د دې حوالې سره د پریمیر لیګ ټولو پلیرانو ته څه وایي خپلو پلیرانو ته ستاسو څه میسیج دی د ټول نه اول خو زه د دې ارګنایزینګ کمیټې ته مبارکي ورکوم چې په مردان کې دومره لوی ایونټ له خیره کیږي او څنګه چې موږ کرکټ کې خپلې هلې ځلې کړې وې همدغه تمه د فوټبال هم لرو ځکه دا یو ښه میډیم دی چې انګلکانو ته ملاو دی او انشاءالله تعالی ښه مقابلې به کیږي او چې کوم ټیم ښه لوبه وکړي هغه به ګټي اسې څه وایي جي لکه د کرونا دی دغه سره لکه دا ډېر لیټ هم شو بل اوس پکې داسې څه خبرې کېږي چې دا به نور هم دغه کېږي نو اسې دې حوالې سره ستاسو څه تاثرات دي او څه دغه دی دا ګوره ناګهاني بیمارۍ خو راځي افتونه هم راځي الله دې وکړي چې په مردان کې دا وبا نه خورېږي ځکه چې خلک سپورټس کتل غواړي همدغه یو واحد لیټ آوټ دی په مردان کې چې یا کرکټ دی یا فوټبال دی چې د دې په وجه خلک یو ځای کېږي موږ خلک یو ځای کتل غواړو له خیره یقینا چې موږ ووایو نو خواجه خان دی هم دغه خواهش وخت د سر نه او تاسو هم د هغې په نقش قدم باندې روان دي نوې کل ډېر سپورټ کوئ چې دې نه مخکې د کرکټ هم وشو نو د دې اخري میسیج بس یې د خلکو ته څه وایې یاره نن خو له خیره زموږ په ځای کې د غونډې کورنۍ او د مشرانو د اتحاد خبرې وې او زه به دا غواړم چې ټول مردان دې په اتحاد او په اتفاق شي پریمیر لیګ را روان دی فوټبال نن چې کوم دی نو کټ ډسټریبیوشن وشو د هوتی ایګل څه به وایې
دې کې به زه وایم چې دا یو ډېر ښه خبره ده ځکه چې په پوره دنیا کې دا لوبې موبې کېږي یا مطلب بار کم ځای ملکونو کې تاسو موږ راټول کېږي لیکن پاکستان کې دا چرې به نه کېدله نو اوس چې دا شکر دی چې فوټبال مخکې کرکټ وشوه ډېر ښه دی چې اوتي ټیم پکې راغی نو اوس دا فوټبال هم کې دا هم ډېر خبره ده دا خلک چې دي کم چې دي داسې ناستي نشې کوي غلط کارونه غلاګانې او دا ټول هر څه کوي نو دې نه بچ به خلک به ځي دا فوټبال به مخکني ځله به چې لږ غونتې به ښه دویم ځل بیا ډېر ښه شي بیا به ډېر خلک ورته راځي یار یو کس وایي چې زه هم لوبه کول غواړم او داسې به دی کې به چې نور خلک رانوځي او دا به نور لیګ به لویږي او بیا یو ټایم کې به داسې راشي دا نه لیګي چې خلک به بیا مطلب ډېر خلک به وایي چې موږ دا والو او ډېر پیسې به نه شي او ډېر خلک به دې کې بیزي به هم شي او د هغې نه پس زمونږ نن چې کوم دی د کټ پلیرانو ته ورکولو نو کوم چې موږ سره د هوتي ایګلز پلیرانو هغې ټولو شرکت وکړو په دې کې موږ اول نه د عمر فاروق خان شکریه ادا کوو چې هغې موږ سره په دې کې ملګرتیا کړې ده او موږ له لاس راکړی نو انشاءالله زموږ دک امید دی چې کوم خوشحالۍ سره زموږ دا نننی پروګرام وشو نو انشاءالله داسې زموږ مخکې چې کوم میچونه دي نو انشاءالله ښه په خوشحالۍ سره به کوو او امید دا دی د پلیرانو نه زموږ دا امید دی چې انشاءالله دا کم ایونټس چې دی نو دا به دي د هوتي ایګلز په نوم کوي الله دې وکړي چې هم دغه شان وشي ولې چې هوتي ایګلز ډېر لوی دغه کوي یو خاکسار سیټي او یو ایګل چې دواړه یو بل سره ډېر په دغه کې روان دي څه میسیج ورکوی د ټول پریمیر لیګ پلیرانو ته ولې چې دا تاسو په مشرۍ کې راځئ نو میسیج خو دا ورکو د ټول پلیرانو ته بلکې د ټول مردان ته دا میسیج ورکو چې دا ډېر ښه ایونټس دی او ټولو هلکانو ته زمونږ دا میسیج دی چې راشئ دا انجوی کوئ په دې کې به ښه ښه پلیران راځي د پاکستان چې کوم سټاران دي په غټه سطح لوبه کوي نو انشاءالله زمونږ به دا کوشش وي چې مونږ د خلکو ته وښیو چې بھائی چې څنګه کرکټ کېږي نو دقسې د فوټبال هم یو لیګ شروع کېږي نو زمونږ ټول د مردان ته دا خواست دی چې راشئ انجوی کوئ او د دې نه مزې واخلئ او اوس به انشاءالله په 23 تاریخ باندې چې د جمعې ورځ به نو زمونږ عام او خاص زمونږ چې څومره یاران دوستان دي زمونږ د کلي دا خو بیس زمونږ د کلي دپاره چې زمونږ د کلي دا خلک راشي او وګوري چې نیشنل پلیر څنګه او زمونږ لوکلایز پلیر څنګه نو دې سره به نیشنل پلیرانو سره انشاءالله زمونږ د لوکلز پلیر هم ښکاري شي انشاءالله او دا پریمیر لیګ چې دا به ډېر مخ په وړاندې لاړ شي خو چونکې زه په دې کې په پسټ دغه باندې دا خبره کومه چې په دې کې د جواد بی دي د عرب بی او د نواز مندوري دي زه خصوصا چې د دې ډېر شکریه ادا کوم او په دویم نمبر باندې چې نو د خپل ډي اے پی والا چې دوی متفقه بل سره یو ډېره ښکلې فیصله وکړه په دې کې به زموږ د کم پلیرز چې دي انشاءالله دا به ښکاره شي مردان فوټبال په تاریخ کې چې دا دلته کې د منصور بھائی غونډه کې قومي کلاړي په دې کې لوبېږي او دا ډېره خوشحاله خبره ده او موږ دا وایو چې دا مردان پریمیر لیګ نومېږي د هوتي ایګلز کلب نوم چې پکې دی دا به دوی به ډېره ښه لوبه کوي او دوی به کوشش کوي چې پایې پورې ورسي او موږ دې لپاره دعا کوو چې دوی فاینل وګټي او دې سره به لکه د امن او د مینې محبت پیغامونه ځای په ځای وړاندې کېږي ډیره مننه ګرانو کتونکو تاسو ولیدل دا نن کټ ډسټریبیوشن چې کوم د هوتي ایګلز یقینا چې کم معززین مشران کم راغلي وو د خواجه محمد خان صاحب دی په قیادت کې دا غونډه وشوه باقاعده چې کم کلاړیانو کم په فوټبال پریمیر لیګ کې به چې لوبېږي منیجر شو یا وغیره چې څونه سټاف ته هغوی ته هم کټونه ورکړي شو او د دې دا تاسو ولیدل چې کوم مشران اوس خبرې ما سره وکړي کوم معززینو د دې د خبرې مقصد دا دی او د دې وایي زموږ خوشحالي دا ده چې کوم زموږ دا نوی کل دی د مردان موږ دا غواړو چې دا د نشو د تماشو نه بچي او د دې مردان دا نوم مخ په وړاندې لاړ شي اجازت راکړئ د الله په امان